بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د سیټ د درسونو په ادامه کښې نن موږ تاسو د خیره د سیټ ډولونه وایو. کلمانو کتابچې اماده کړئ. راځئ د خیره سره د سیټ ډولونه ته. ګرانو شاګردانو په تیرو موضوعاتو کې موږ تاسو سیټ مو وپېژندل، د سیټ د لیکلو طریقه مو زده کړله، مساوي او معادل سیټونه مو وپېژندل. د نن په درس کې موږ تاسو د سیټ ډولونه یا ټایپ آف سیټ زده کوو. اول ډول د سیټ چې دی خالي سیټ یا نول سیټ په نامه یادیږي. کوم سیټ ته ویل کیږي؟ هغه سیټ ته ویل کیږي چې هیڅ عنصر ونه لري. کوم سیټ دی؟ هغه سیټ چې تش وي یا هیڅ عنصر ونه لري. په ریاضي کې کوم سیټ ته ویل کیږي؟ خالي سیټ ورته ویل کیږي. مثلا که چیرې زه داسې ولیکم چې A سیټ مساوي دی په محض د سیټ سمبول. تاسو وګورئ د سیټ د سمبول دننه هیڅ عنصر موږ نه لرو، نو په ریاضي کې و دغه سیټ ته څه ویل کیږي؟ خالي سیټ ویل کیږي. د خالي سیټ سمبول په ریاضي کې داسې ښودل کیږي، دایره لیکل کیږي او داسې خط لیکل کیږي پر سر. دا د خالي سیټ چې سوله سمبول سو. او بله خبره همیشه په یاد ولرئ، د خالي سیټ د عناصرو شمیر مساوي دی په چی سره؟ په صفر سره. په ریاضي کې د خالي سیټ د عناصرو شمیر مساوي دی په چی سره؟ په صفر سره. مثلا یو دوه مثاله ما تاسو ته لیکلي دي د خالي سیټ د مثالونو په شکل. داسې وایي د هغو طبیعي عددونو سیټ چې تر یو کوچنی وي، وایي د هغه طبیعي عددونو سیټ چې تر یو کوچنی وي، دا کم سیټ دی؟ سوال زموږ څخه کوي، وایي دا کم سیټ دی. نو موږ وایو په طبیعي عددونو کې خو موږ داسې وویل چې طبیعي عددونه هغه عددونه ته ویل کېږي چې د یو څخه شروع تر مثبت لای تنهایي پورې دي. او د یو څخه کوچني طبیعي عددونه نسته، نو موږ وایو و دغې جملې ته موږ څه وایو؟ خالي سیټ وایو. خالي سیټ یا نول سیټ ورته ویل کیږي. سمبول یې داسې ښودل کیږي. یا داسې وایي دوهم مثال د هغو میاشتو نوم چې 3 ورځې وي. په جنتري کې د عمل څخه تر هوته پورې موږ کوم میاشتې چې لرو یا جیش دی یا یو جیش دی یا 29 ورځې دي. موږ 3 ورځې نه لرو په ټوله جنتري کې یا د کال په 12 میاشتو کې موږ داسې میاشته نه لرو چې 3 ورځې اوسي. نو موږ وایو دا سیټ دی چې سیټ دی؟ خالي سیټ دی یا نول سیټ ورته ویل کیږي. دا چې کوم سیټ دی؟ دا یو خالي سیټ دی. دا و ګرانو شاګردانو خالي سیټ چې موږ تاسو تعریف مو کوي، سمبول مو زده کړل او یو دوه مثاله موږ چې کړل ومولیکئ. اوس راځئ له خیره سره دویمه موضوع فرعي سیټ یا سب سیټ. فرعي سیټ کوم سیټ ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ دوه سیټه په نظر کې ونیسئ. که چیرې A او B دوه سیټونه وي، د B سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې موجود وي، نو B ته د A کوم سیټ ویل کیږي؟ فرعي سیټ ویل کیږي. که چیرې موږ دوه سیټونه ولرو او د دویم سیټ ټول عناصر په اول سیټ کې موجود وي، نو دویم سیټ ته د اول سیټ کوم سیټ وایي؟ فرعي سیټ ویل کیږي. مثلا تاسو ته زه د یو مثال په شکل دا تاسو ته لیکم، تاسو ښه ماته متوجه سئ. وګورئ A یو سیټ لرم، هغه عبارت دی له 5 6 و صحیح سو. او B یو سیټ موږ تاسو لرو، B یو سیټ عبارت دی د 5 او 6 څخه. اوس تاسو وګورئ د B د سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې آیا موجود دی که یا؟ 5 دلته د A په سیټ کې سته، 6 د A په سیټ کې سته. د B د سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې څه دی؟ موجود دی. نو موږ په ریاضي کې ویلی سو چې B یو فرعي سیټ دی د څه شي؟ د A. ښه، د فرعي سیټ سمبول په ریاضي کې ګرانو شاګردانو دغه سمبول دی. هر کله چې داسې ولیکل سو چې B فرعي دی د A، د J معنا دا دی چې د B ټول عناصر د A په سیټ کې څه دی؟ موجود دی.
یو بل مثال هم راځي د خیر سره د فرعي سیټونو هاډوان زه تاسو ته ولیکم. مثلا د A سیټ موږ تاسو لرو. د A سیټ عبارت دی تاک اعداد 1 3 5 و سیدي څلور عنصره دي. یو بل سیټ لرو د B سیټ لرو. ښه ماته متوجه سي د B یو سیټ موږ تاسو لرو 3 او اوه. اوس تو ماته ښه متوجه سي که یو څوک زموږ څخه پوښتنه وکړي چې د B او A تر مابینځ کوم ارتباط دی، موږ داسې ورته وایو چې د B سیټ ټول عناصر یو یا دوه عنصره نه، ټول عناصر د A په سیټ کې چیشته موجود دی. تاسو وګورئ 3 و دلته د A په سیټ کې شته، و هم د A په سیټ کې شته، د B سیټ ټول عناصر د A په سیټ کې موجود دی. نو موږ وایو B سیټ چې دی یو فرعي سیټ دی. د چی شي د A. B یو فرعي سیټ دی د A. د دې جملې معنا دا دی چې د B ټول عناصر د A په سیټ کې چیشته موجود دی. په یاد ولرئ د فرعي سیټ چیشته دا سمبول دی چې زموږ لپاره ډیر مهم دی او په ټول درسو کې چیش کیږي زموږ تاسو په کاریږي. دویمه خبره چې موږ تاسو غواړو د فرعي په سیټونو کې باید په یاد ولرو یا موږ تاسو غواړو زده کړو چې که چیرې یو سیټ د بل سیټ فرعي نه وي بیا په ریاضي کې موږ څنګه ښودلی سو. مثلا د غیر فرعي یا فرعي نه وي سمبول یې داسې دی. د فرعي سمبول لیکو پر سر یې چیش لیکو یو خط لیکو. دا معنا د B د A فرعي نه دی. صحیح دی. راځئ د خیر په یو مثال کې زه تاسو ته تشریح کوم. مثلا A یو سیټ موږ تاسو لرو. A یو سیټ مو مساوي دی په W X Y. W X Y سره د A یو سیټ موږ تاسو لرو ګرانو شاګردانو. بل سیټ موږ تاسو لرو د B سیټ په نامه چې هغه عبارت دی د W X او F سره. W X او F کې چیشته سته. اوس نو آیا د B ټول عناصر د A په سیټ کې موجود دی؟ موږ وایو وروره راځئ وګورو. W دلته هم شته، د A په سیټ کې W شته، X د B په سیټ کې هم شته، د A په سیټ کې شته، مګر F د B په سیټ کې شته مګر د A په سیټ کې چیشته نشته. نو په ریاضي کې موږ داسې لیکو چې B فرعي سیټ نه دی د چی شي د A. B فرعي سیټ نه دی د A. معنا یې چی دی؟ معنا یې دا دی چې د B ټول عناصر د A په سیټ کې موجود نه دی، فرق لري. صحیح دی. دا و د غیر فرعي سیټ چی شي سمبول چې تاسو ته په یو مثال کې مې تشریح کړل. په فرعي سیټونو کې درېیمه خبره ګرانو شاګردانو چې زموږ تاسو لپاره مهم دی داسې یو سمبول چې ام فرعي ښیي موږ ته او ام مساوي د دواړو سیټونو ښیي. ام فرعي والی ښیي او ام مساوي والی دوه شان ام زمانه موږ ته ښیي. نو څنګه لیکو؟ د فرعي سیټ علامه او لاندې یو مستقیم خط لیکو. د جې معنا دا دی چې دا دوه سیټونه ام سره فرعي دي او ام سره چیشته مساوي دي. مثلا څنګه په یو مثال کې زه تاسو ته تشریح کوم ښه ماته متوجه سي. A یو سیټ مساوي دی موږ تاسو لرو په A B C او D. ښه B یو سیټ لرو هغه بیا مساوي کیږي په B D A او C. دا دوه سیټونه موږ تاسو لرو. ښه اوس متوجه سي د B د سیټ عناصر د A په سیټ کې چیشته موجود دي. تاسو وګورئ B دا د B سته، A د A سته، C او C سته، D او D سته.
ښه بي خو د ای چې سو فرعي سیټ سو دا اوله خبره. دویمه خبره د ای د سیټ عناصرو تعداد څو دی؟ 4. د بي د سیټ عناصرو تعداد څو دی؟ 4. نو موږ داسې لیکو د ریاضي په ژبه دا جمله چې ای چې بي بخښه کوئ چې بي یو فرعي او مساوي دی د چی سره؟ د ای د سیټ سره. بي یو فرعي او مساوي دی د چی سره؟ د ای د سیټ سره. ګرانو شاګردانو دا 3 علامې یا 3 سمبولونه چې موږ د فرعي سیټونو په درس کې مو چې کړل زده مو کړل. یو خو د فرعي سیټ سمبول سوله، یو چې فرعي نه وي سمبول یې داسې لیکل کیږي چې ام فرعي او ام مساوي وي سمبول یې بیا دا رقم دی چې دا زموږ تاسو د فرعي سیټونو په درس کې ډېر مهم دي. ښه ځینې خصوصیات چې موږ تاسو په فرعي سیټونو کې باید موږ تاسو په یاد ولرو چې دي. اول هر سیټ د خپل ځان چې دی یو فرعي سیټ دی. هر سیټ د خپل ځان یو چې دی فرعي سیټ دی. معنا ای سیټ فرعي او مساوي دی د چی سره؟ د ای سره. په رښتیا هم د ای ټول عناصر د ای په سیټ کې چې دی موجود دي. نو هر سیټ د خپل ځان فرعي او مساوي سیټ دی. بالکل صحیح. دوهمه خبره خالي سیټ د هر سیټ فرعي سیټ دی. خالي سیټ چې دی د هر سیټ چې دی یو فرعي سیټ دی. معنا څنګه؟ خالي سیټ فرعي سیټ دی د چی شي؟ د ای. یا موږ تاسو لیکلی سو خالي سیټ یو فرعي سیټ دی د چی شي؟ د بي. دا په یاد ولري په ریاضي کې دا رابطه لرو. او درېیمه خبره چې په ریاضي کې موږ تاسو باید فرعي سیټونو په درس کې په یاد ولرو که چیرې د ای سیټ ټول عناصر د بي په سیټ کې موجود وي معنا ای فرعي سیټ وي د بي. صحیح سو. او برعکس د بي سیټ ټول عناصر هم د ای په سیټ کې موجود وي معنا بي فرعي سیټ وي د ای. ګوره دوې خبرې که ای فرعي وي د بي او بي فرعي وي د ای نو موږ ویلی سو چې دا دواړه سیټونه یو بل سره چی مساوي دي. معنا ای مساوي دی د چی سره؟ د بي سره. ګرانو شاګردانو اوس ستاسو په ذهن کې به دا جمله وي چې دا اوس څه معنا ای فرعي دی د بي او بي فرعي دی د ای نو په ویلی سو چې په پای کې ای او بي سره مساوي دي. دا څه معنا لري؟ اوس زه تاسو ته یو مثال لیکم. ګورئ ای یو سیټ لرم عناصر یې مساوي دي په 15 و 9 او 11. دا یې عناصر د بي د سیټ عناصر موږ که چیرې ولیکو داسې لیکم و 11. ما چې د عناصرو ځایو ته تغییر ورکوم یا عینا فکس دا رقم لیکم چې ښه سر مو خلاص وي 15 و 9 او چې شي 11. ګورئ فکس عینا دواړه سیټونه مې یو ډول ولیکي. د ای په سیټ کې هم 4 عنصره دي د بي په سیټ کې هم چې دي 4 عنصره دي. اوس نو موږ تاسو په ریاضي کې داسې لیکلی سو چې ای یو فرعي سیټ دی د چی شي؟ د بي. آیا لیکلی سو که د فرعي معنا ته ګورو د ای سیټ ټول عناصر آیا د بي په سیټ کې موجود دی که یا؟ وای بالکل ولا دا خو 100% صحیح دی. دا ستا خبره. که چیرې زه داسې ولیکم بیا آیا صحیح کیږي؟ بي یو فرعي سیټ دی د ای معنا د بي ټول عناصر د ای په سیټ کې موجود دي. ورشته هم د بي د سیټ ټول عناصر د ای په سیټ کې چې دی موجود دي. هر کله چې په دوو سیټونو کې دغه دوې رابطې چې شو کړله سیټ وکړله په جې پوه سئ چې دغه دوه سیټونه یو بل سره چې مساوي سیټونه دي. یو بل سره چې مساوي دي. ای مساوي دي د چی سره؟ د بي سره. ګرانو شاګردانو دا و د فرعي سیټونو 3 خاصیتونه چې تاسو ته مې چې کړل تشریح مې کړل.
امید لرم چې اوس نو د سیټونو دغه دوه ډوله چې اوس په نن ویډیو کې موږ تاسو وویل چې یو خالي سیټ او یو فرعي سیټ دی مکمل مو زده کړي. بیا هم تاسو خپل د مکتب د کتاب چې د 11مې صفحې نن درس و خامخا تمرین یې حل کړئ او پوښتنې یې حل کړئ تر څو چې د سیټونو په ډولونو کښې هېڅ مشکل ونه لري. تر بل درسه پورې پر لوی خدای جل جلاله مو سپارم.